واقع د بدنظري چې په بده سترګه باندې څوک چاته ګوري. علامه ابن قیم جوزي رحمه الله په خپل کتاب ضم الهوا کې لیکلي دي چې ابو عمر بن علوان د څه ضرورت لپاره بازار ته لاړه. نو په بازار کې یوه جنازه په نظر راغله چې خلکو روانه کړې، په خپل اوږو یې اخیستې د دفن لپاره وړي. ابو عمر بن علوان وایي چې زه هم جنازې سره روان شوم چې کله مړی موږ په هدیره او په مقبره کې دفن که نو د دې نه بیرته سره وګرځېدلم، خو په لاره کې یوه نامحرمه ښځه زما مخې ته راغله چې زما سترګې په هغې باندې پرېوتلې، خو ما سترګې بندې کړې. بیا شیطان زه دې ته وهڅولم چې زه بیا ورته وګورم، خو بیا هم ما ورته وکتلې. چې کله زه کور ته راغلم نو زما د کور یوې خدمتګارې ښځې ما ته ویلې چې ابو عمره ستا مخ تور شوی دی. نو چې ما په شیشه کې کتل نو زما مخ په رښتیا باندې تور شوی و او ډیر بدشکله شوی و چې زما رنګ ته او زما مخ ته نه کتل کېدل. خو ما سوچ او فکر کوه چې دا ولې. په آخر کې هغه بدنظري ما ته رایاده شوه چې هغې ښځې ته ما په بدنظر باندې کتلي ول. نو زه په خلوت کې په بیله کوټه کې کېناستم او د الله رب العزت نه 40 شپې ما معافي غوښتله او بالاخره د خپل استاز جنید بغدادي ته روانیږي چې کله د هغه دروازه ډبوي نو د تصوف علما دا لیکي چې هغه ته د کشف په ذریعه دا معلومه شوې وه چې ابو عمر د څه لپاره راغلی دی. نو جنید بغدادي هغه ته دا آواز کوي چې ګناه په بل ځای کې او د معافي دپاره وسیله په بغداد کې. نن ورځ خلک په بدبختیو باندې، په مصیبت باندې، په بدنظریو باندې اخته دي، خو د خپل انجام نه خبر نه دي چې الله رب العزت به ما سره څه معامله کوي. نن ورځ زموږ په چهرو کې، زموږ په مخونو کې نورانیت نشته، زموږ په مخونو کې ښکلا نشته. دا څه لپاره چې موږ د خپل سترګو، د خپلو غوږونو، د خپلو ژبو حفاظت نه کوو. که هر څومره ظاهري سینګار وکړو بیا به هم موږ بد ښکارېږو، بلکې ذاتي ښایست هغه دی چې انسان د الله رب العزت په عبادت باندې، انسان د الله رب العزت په طاعت باندې د خپل ځان ښایسته کړي. همدارنګه علامه ابن قیم جوزي په خپل کتاب کې ضم الهوا کې بله واقعه نقل کوي چې یو مازن و په بغداد کې او ډیر صالح او نیک انسان و چې د هغه نوم هم صالح و او 40 کاله هغه آذان کړی و. د څه کار لپاره یو ورځ منارې ته خیجي او د هغه جومات تر څنګ د عیسویانو کورونه ول. په هغې کې په یوې جنۍ باندې د دې سترګې پرېوځي او په بد نظر باندې هغه ته ګوري. نو د اذان نه وروسته ورځي د هغې جنۍ د کور دروازه ډبوي. هغه جنۍ ورته آواز کوي چې ته څوک یې؟ دا ورته چې زه صالح مؤذن یم. چې کله هغه ورته دروازه خلاصوي نو دا لاس ورچوي او هغه عیسوي جنۍ ورته چې تاسو خو مسلمانان یاست، تاسو خو ډېر دینداره یاست، نو دا خیانت تاسو څنګه کوئ؟ خو مازن د خپل حالت ورته بیان که او د اخلاقي فساد غوښتنه ترې کوي. هغه جنۍ ورته وایي چې هیڅ کله ته ماته لاس نشي راوړی تر څو چې ته خپل دین پرې نږدې. مازن بدبخته چې د الله په غضب کې گرفتاره دی، هغه دا وایي چې زه د مسلماني نه بیزاره یم، ګوره د دوکو او د شیطان د وینا قبلول دي. خو هغه جنۍ دا ورته وایي چې بیا هم زه ستا خبره نه منم، دا خو تا د خپل مقصد لپاره ویلي دي، کیدای شي چې اسلام ته بیرته واپس شي. زما څو شرایط دي، اول به ته د خنزیر غوښه خورې، دویم به شراب څکې. علامه ابن قیم جوزي په ضم الهوا کې لیکي چې دا د خنزیر غوښه هم خوري او شراب هم څکي. خو جنۍ د دې نه فرار کوي او تښتي او جنۍ دا ورته وایي چې ته بام ته وخیجه تر څو زما پلار راشي کور ته او زما او ستا ترمنځ نکاح وتړي چې په شرعي طریقه باندې ما او تا خاوند او ښځه شو. چې کله د کور بام ته خیجي نو چونکه دې شراب څکړي و، نشه کې و، په ځان نه پوهېده، په بان باندې ګرځېده را ګرځېدو، آخر ښکته را ګرځېږي او د دنیا نه سترګې پټوي. نو مسلمانانو ورونو، دا ډېر د عبرت اخیستلو مقام دی. د دې دنیا د مسلمانانو نظام اول د شیطان د فتنې نه خراب دی چې شیطان تل لپاره په دې هڅه کې دی چې د مسلمان نظام، د مسلمان دیانت څنګه خراب کړي او دا په هلاکت او په بدبختي کې وغورځوي. دویم د ښځو د فتنې نه، ځکه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله رب العزت بني اسرائیل د دې فتنو د وجې نه تباه کړل.
نو الله رب العزت دې موږ ته توفیق راکړي چې د شیطان د جال نه هم ځان خلاص کړو او هغه ښځې چې تاسو غواړي په فساد او په منکراتو کې اخته کړي د هغه د جال نه هم ځان خلاص کړو بلکې تل لپاره دا کوشش وکړو چې په خپل ژوند کې موږ او تاسو الله د خپل ځان نه څنګه راضي کړو او د الله په وحدانیت باندې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په حقانیت باندې چې اقرار کړی په دې باندې مستقیم پاتې شو چې د خپل پښې موږ او تاسو ونه ښویو د دنیا په مادیاتو د دنیا په لذاتو او په نعمتونو باندې دوکه نه شو چې خدای مکړه د دې مستقیمې لارې نه منحرف شو او د الله رب العزت په غضب او په لعنت کې ګرفتار نه شو لکه څنګه چې واقعات تاسو واورېدل نو الله رب العزت دې موږ ته د نیکو اعمالو توفیق راکړي چې کله د نیکو اعمالو توفیق راکړي الله دې موږ ته ثبات او استقامت نصیب کړي تر څو چې په خپل ژوند کې الله رب العزت د راضي کړو د خپل ځان نه او په آخرت کې سرلوړي الله ولاړ